अस्सलामुअलैकुम मलगरो आया तاسو ته پته شته چې یو داسې پښتون فتح کوونکی هم تیر شوی دی چې په یو څو کال کې یو عظیم سلطنت قائم کړی وو. یو داسې سلطان چې هغه نن هم په بابای افغانستان باندې یادېږي. دا تاریخ دی د احمد شاه درانی، د یو داسې حکمران چې د هغه بهادری، ذهانت او بهترین قیادت کولو کې خپل نوم همیشه دپاره په تاریخ کې لیکلی دی. احمد شاه درانی په 1722 کې په قندهار ابدالي قبیلې سدوزی خاندان کې پیدا شوی و. دی چې ماشوم و نو پلار یې وفات شوی و، خو د مشکلات باوجود یې همت نه و بیللی. څه وخت بعد بیا د ایرانی فاتح نادرشاه په فوج کې شامل شو چې په هغې فوج کې جنگي حکمت عملی او د قیادت قیمتي تجربه یې حاصله کړه. په 1747 کې د نادرشاه د قتل نه وروستو افغان قبایل قندهار ته یوه جرګه راټوله کړه او په هغې جرګه کې احمد شاه ابدالي خپل رهنما منتخب کو. د تخت سنبالولو نه وروستو احمد شاه ته درانی لقب ورته ورکړلی شو او داسې بیا درانی سلطنت جوړ شو. احمد شاه درانی تقریبا 26 کاله یعنی 1747 نه واخله او د 1773 پورې حکومت کړی دی. په دې دوران کې یو مضبوط سلطنت یې جوړ کړی و چې په هغې کې د موجوده افغانستان نه علاوه د پاکستان هم سیسې شامل وي. په خپل دورې حکومت کې احمد شاه درانی ډیر فوجي کیمپونه جوړ کړي وو، خو د ټولو نه مشهور جنگ 1761 کې د پانیپت دریم جنگ و. په دې جنگ کې د مقابله طاقتور مرهټه سلطان سره وه چې په هغې وخت کې د برصغیر د ټولو نه غټ طاقت و. سخت او خونریزي جنگ نه بعد احمد شاه درانی مرهټو ته شکست ورکو او جنگ یې وګټو. د دې جنگ نه بعد په طاقتور حکمرانو کې شامل شو. احمد شاه درانی صرف یو بهادر سپه سالار نه و بلکې یو ذهین حکمران هو. احمد شاه درانی مختلف پښتون قبایل یې راجمع کړل، ریاستي نظام یې مضبوط کو او د تجارت د ډیرولو کوشش یې کوو. په دې وجه نن هم د افغانستان بانی قومي هیرو یادېږي. په 1773 کې تقریبا 51 کاله په عمر کې احمد شاه درانی په قندهار کې وفات شو، خو د هغه جوړ کړی سلطنت او فتوحات نن هم په تاریخ کې یادېږي. احمد شاه درانی صرف یو سلطنت نه جوړ کړی بلکې یو داسې میراث یې پرېښودی چې په پیړو پیړو بعد یادېږي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او په کمنټ کې راته دا ووایئ چې د چا په تاریخ باندې ویډیو خوښوئ او چینل ورسره سبسکرایب کړئ. ورسره د بیل آیکن دا بټن هم دباو کړئ. د دې سره به تاسو ته د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن په وخت میلاویږي.